سلامونه او نیکی هیله ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به منګه تاسو ته د چڼو د چاټ چل درښکاره کوو. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د ډیر یو مزیدار او خوندور چاټ چل به زده کړئ. اول به پدې کې زموږ پکاريږي 2.5 ګرامه چڼې یعنی نخود. پدې کې به تودي اوبه ور واچوي او یوه وړه قاشوغه د سوډې یعنی سوډا او تقریبا د یوې شپې دپاره به یې کېږدئ چې پاسته شي پکې. کله چې په یوه شپه تېره شوه نو دغسې به بیا په یو جال کې ور واچوئ او په یخو اوبو باندې به یې ښه وینځئ چې دا سوډا ترې ښه پاکه شي. یو دیګ بخار یا کوکر کې به یې دغسې ور واچوئ او تقریبا 2 نه تر 3 لیټرو سرې تودې اوبه به پکې ور واچوئ سره د یوې وړې قاشوغې مالګې او تقریبا د 12 نه تر 15 منټو دپاره به دې له بخار ورکړئ. کله چې بخار واخلي نو بیا به دغسې ښکاري. ستاسو کو د دې نه نرمې خوښېږي نو تاسو وله کولی شئ چې تر 18 منټو پورې وله بخار ورکړئ. د دې دپاره به زمونږ الوګان پکارېږي. دا به وخوټ کوئ، سپین به یې کوئ او داسې وړې وړې ټوټې به یې کړئ. اوس به پکې 2 غټې قاشوغې د لیمو اوبه ور واچو، نیمه وړه قاشوغه سور مرچکې، نیمه وړه قاشوغه د چاټ مساله، نیمه وړه قاشوغه توره مالګه، نیمه وړه قاشوغه مالګه، د یوې وړې قاشوغې 4 برخه ګرمه مساله، د وړې قاشوغې 4 برخه د سور مرچکي پوډر، د وړې قاشوغې 4 برخه د زیرې پوډر او ښه به یې د یو بل سره ګډ وډ کړئ، مکس به یې کړئ. پریک شوي الوګان دا تقریبا 2 دانې الوګانو دا به ورته دغسې پریک شوي ور واچوئ. نیمه پیاله د مستو به ورته ور واچوئ. ایملی به زمونږ پکاري. ایملی تقریبا 1 پیاله ایملی به ورته ور واچوئ. دغسې اوبه شوی او ښه به یې د یو بل سره ګډ وډ کړئ. یو ټماټر یعنی رومي دغسې وړوکی پریک شوی، یو دانې پیاز دغسې پریک شوی وړوکی پیاز، لږه غونته کې شنه دڼیا دغسې پریک شوي او شنه پودینه هم دغسې لږه غونته کې پریک شوي به ورته ور واچوئ او ښه به یې د یو بل سره ګډ وډ کړئ، مکس به یې کړئ. کله چې آخر کې دغسې مکس شو تیار شول نو لږ غونته کې الوګان، پیاز او رومیان دغسې په سر باندې لږ ماسته او ایملی به هم پې د په سر باندې دغسې لږ ور واچوئ د ډیکوریشن دپاره سره د دغسې شنه دانې او پودینې. نو دا شو زموږ د چڼو چاټ تیار شو. نو کو ویډیو ستاسو خوښه شوي وي زموږ چینل سبسکرایبول مه هېروئ. د الله په امان.